بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو موږ لږ لرې راغلي یو. کاکا صحت دې ښه دی؟ خبرې ده په خیر یې؟ ژوند سات ښه تېرېږي؟ نوم دی کاکا؟ فقیر نبی. فقیر نبی کاکا. مشکلات دې څه شی دي کاکا؟ مشکلات د غریبي دی، دغه حال دی والی دی. نور د ټول افغانستان حالات خراب دي، خو زموږ د کلي ټول حالات خراب دي. اقتصاد نه کمزوري والی چې نشته. عمر دې څومره دی کاکا؟ عمر مې 54 کاله. 54 کاله. او ورځني ژوند کې څه مصروفیت لري، څه کار کوئ؟ دغه مزدوري م کوله، دلته اوس مزدوري م نشته دی، یوازې هر څه په ټپه ولاړ. څو زامن او څو ما یو زوی دی او اته دانې مې لورګانې دي. یو زوی مې دغومره دی. یو زوی اته لورګانې؟ اته کلن دی. زوی د اته کلن دی، لورګانې ته یې مشرانې دي؟ نه، مشرانې لورګانې دي. که نه صحیح دی کاکا. بس خدای دې ورحمېږي، دا هم ستاسې برخه. صحیح دی، دا برخه به خپلو ماشومانو ته ویسي. ته یې کولی شې چې ویسي. زه دغه بل ورور سره خبرې کوم. وروره ته ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خداري ده؟ ژوند سات ښه تېرېږي؟ نوم دې ورور؟ امت. همت؟ امت امت جانه، ژوند سات ښه تېرېږي؟ مشکل دی امت ورور؟ مشکل مې دغه دی چې بس غریب یم ډېر زیات. کباړ کار، د کباړ کار کوې؟ آیسکریم او کباړ، هماغه چې کوڅو کې ګرځي. نو هغه خو هم ستاسې خپل نه وي، فکر کوم د کمپنۍ چې شنې رااخلئ. کمپنۍ نه راځي. بیا څو روپۍ ته پاتې کېږي؟ بس کله 200 شي، کله 300 شي. په هغه 200-300 باندې گزاره کېږي؟ بس ښه وخت ساعت ورباندې تېروه خپل. څو تنه فامیل در تر غاړې دی؟ تقریبا یو زوی دی او 4 لورګانې. یو زوی، 4 لورګانې، یو ته، یو د ماشومانو مور. اختر دپاره دې کومه آمادګي نیولې وه تر اوسه پورې؟ نه ولا هېڅ شی مې نه نیولې. دغه هم ستا برخه ورور، دا هم ستا برخه، کولی شې چې ویسې. وروره که ته ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ نوم دې ورور؟ وسیم جانه، مشکلات دی؟ مشکل هم دا دی چې ډېر غریبي م ده او پلار هم چې دی بېوسه دی او سکره مو کار کوو. ته هم د سکریم کار کوې؟ همدغه بل ورور چې دا کار کوي همدې یو چې هغه کوي. وروره که همدا هم ستا برخه. صحیح ده، کولی شې چې ویسې. کاکا ته ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خوشحاله اوسئ. مننه. ژوند سات ښه تېرېږي کاکا؟ ورور سره څنګه یې؟ او مر دی ډېر دی، نه په عذابوم کاکا، ګرمي ده. مشکل دې راته ووایه کاکا. مشکل دا دی چې ولایت پردیس موږ کوو، ولایت سپېس کار کوي. ولایت دغه شی تاسو راوړئ، خدای دې تاسو ته ژوند درکړي. دغه شي ته ما اوس ملک کړي، دغه شي ته یارانو دغه سودا کړي چې خدای دې اختر ته موږ چې وکړو که ونه کړو. خو الله دې تاسو سره ښه وکړي، خدای تاسو ته ژوند درکړي، تاسو موږ سره کومک وکړو. خوشحاله عزت وکړي چې موږ سره غریبو سره کومک کړی دی، والله خوشحاله لري او خدای دې موږ سره توبه قبوله کړي. بس خوشحاله اوسئ کاکا، دا هم ستاسې برخه. مننه. زه په وروستیو کې یادونه کوم چې دغه مرسته د رضوان ورور ده چې د هر یو فامیل لپاره دغه د اختر لپاره سودا ده چې تر بادامو، تر چاکلیټو، تر کلچو، تر هر څه پورې. دغه هم دغه چې خیر روژه پاتې ده، دا هم د هغې له خاطره د هر فامیل په پیکج کې همدغونه اندازه شیان دي چې هغه مې نه دي راخلاص کړي، خو دا کوم چې دا دي یو هم د نمونې په ډول راخلاص کړي. وروره نوم دی؟ زما نوم یوز خان دی. عوض خانه. عوض خانه، وروره که مصروفیت دې راته ووایه. مصروفیت خو ورور جانه مخکې و، یو رکشه م چلوله پاکستانۍ، او په هغې باندې ټیم رالو، بس ختمه شوله. غوا م خرڅه کړې وه، رکشه مې پرې اخیستې وه، هغه بس هېڅ شی هم نه شو. په 80,000 م اخیستې وه، په 10,000 مې خرڅه کړه. او اوس دا 5 میاشتې کېږي بېروزګاره یم. یعنې هغه وخت کې ستا خبره چې هندي رکشاګانې نه وې راغلې، د هغوی بازار ګرم و. د هغې بازار ګرم و، ورته د کور نه غوا خرڅه کړه، رکشه م واخیسته، بس هغې بازار ډون شو، 10,000 روپۍ م خرڅه کړه. اوس بېکاره یې؟ و دا 5 میاشتې بس په کور یم. خو اوس دا نفقه له کومه کېږي؟ بس دغلته دوکان دی، د هغو ښیندنه قرض اخلو، چې کله یو پردی ځمکه د ډېړوګان کرو، هغې کې ورته بېرته واپس خلاصوو. خدای دې ورحمېږي وروره. که هغه د چا چې دي کاکا، تاسو ټولو به مې هیله همدا وي چې هغه د چا چې دي هغې ته دعاګانې کوئ. صحیح دی؟ خوشحاله اوسئ. دا د رضوان ورور مرسته ده د 5 فامیلو لپاره، او خدای د هغې ته قبوله کړي. او مرد یې نه م په عذابوم په مخه مخه.